نن سبا زیاتره خلک سوشل میډیا ته راځي، ویډیوګانې ډکوي یا کمپنیانې دي د هغوی مارکیټینګ ټول په سوشل میډیا پلیټفارمز باندې دي. یو مشکل چې ده، یو کمپنۍ یا یو نفر په څو پلیټفارمونو کې هغوی اکاونټونه لري. ټیک ټاک کې هم لري، فیسبوک کې هم لري، انسټاګرام کې هم لري، یوټیوب کې هم لري. دغه ویډیوز ارینج کول او هر یو ته جدا جدا ایډیټ کول، هر یو مینیج کول. نو په دې ویډیو کې داسې ټولز د ای آی ریلیټډ ټولز تاسو ته ښیم چې دغه کارونه تاسو ته ډېر اسانه کوي. ډېر په اسانۍ کولی شئ چې یو ویډیو ریکارډ کا او هغه ته څنګه کولی شئ چې یوټیوب دپاره، فیسبوک دپاره، انسټاګرام دپاره، ټیک ټاک دپاره هر یو چی هغه په اسانۍ مینیج کړئ. څه د دې ریلیټډ دي، څه زیاتره تاسو کارونه اټومیټډ کړئ، مطلب خپله مینولي کار نه کوئ. د ای آی ټول د استفادې د طریقې کولی شئ دا ټول کارونه دي په اسانۍ مخکې بوسئ. اول ته راځو، مثلا ته یوټیوب ته د ویډیو ریکارډ کړله، تا هغه یوټیوب نه چې کوم ویډیو ریکارډوي هغه بیل بیل جدا جدا کټ کوئ. ټیک ټاک دپاره، انسټاګرام دپاره ریلز جوړوئ، شارټس جوړوئ. نو دغه هر یو چې مینول کې دې په ځای ولې نه اټومیټک دا کار وکړو. نو getmonk.com داسې یو ای آی ویب سایټ ده چې هغې کې خپل ته لانګر ویډیوز چې ور واچوئ، هغه تیار خپله چې کوم ریلز یا د شارټ یا د فیسبوک سایزونه دي هغه انتخاب کوئ او ویډیو په همغه سایز باندې کټ کوئ او تا ته یې درکوئ. نه تنها کټ کوئ، درته صرف ارځئ نه کوم ځایان چې پوهېږي زیات دغه هایلایټس دي، زیات ویوز اخیستي دي، هغه ځایان زیات کتل شوی ده، هغه پوینټونه درته جدا جدا همغه ځای فوکس کوئ. صرف کټینګ هم نه کوئ چې صرف دا درته کټینګ کوئ، سب ټایټلز هم پکې اډ کولی شئ. په ډېره اسانه طریقې سره همغه ویډیو دی سب ټایټل کوي هم درته، دلته نه ختمیږي کار. اوس دا ټول شیان تا شارټ او ریلز ته کټ شول، سب ټایټل اډ شول. په سوشل میډیاز کې درته اپلوډی هم، مثلا ته ټیک ټاک کې اپلوډول غواړې، انسټاګرام کې اپلوډول غواړې، فیسبوک کې اپلوډول غواړې، بل سر سوشل میډیا اکاونټس ورسره کنه کوې، بس نور همغه کټینګ نه بعد هر څه نه بعد تا ته پوش کوې په سوشل میډیا پلیټفارمز کې. څونه کار اسانه کوي که نه، نو کولی شي چې دې ویب سایټ نه ډېر په ښه او راحتۍ او اسانۍ سره کار واخلئ او تاسو ډېر د ساعتونو کار په دقیقو ته راوړي راکم کوي درته. دا نه ده چې هر څوک لانګ فارم ویډیوګانې ډکوي، زیات خلک صرف شارټ ډکوي. یوټیوب کې کار نه کوي، صرف انسټاګرام او ټیک ټاک دې ځایانو کې کار کوي. اوس سوال دا ده که چیرې ته خپل یو سروسز ورکوي، یو پروډکټ ورکوي خلکو ته، مختلف خلکو ته مختلف ویډیوګانې ریکارډوي او یو ویډیو کیدای شي یو میسج هر چاته چې ریکارډوي ورسند کوي ورته یو میسج ته شل وارې ریکارډوي چې صرف د هغه نوم او د هغه کمپنۍ سروسز یا نوم چې د هغه ورته بدل کړي. اوس ته کولی شي چې behuman.ai ویب سایټ استفاده کړي، یو دفعه د ویډیو ریکارډ کا، ویډیو د چې ریکارډ شوله د همغه سروسز مطابق ټول ایکسپلینیشن د وکړل. ته صرف څه کولی شي، بعضې ورډز که چیرې د کمپنۍ نوم اوسي یا د نفر نوم اوسي هغه پکې چینج کولی شي. صرف دا نه ده چې وایس چینج کړي، د هغه وایس مطابق تا د خولې خوځېدل او سینګ چې ورته وایي هغه هم تا ته چینج کړي. تا مثلا یو دفعه ویډیو ریکارډ کړله، په دې د اپلوډ کړله، د هر چا نوم چې اوسي، هر چا ته چې ته سینډ کوې، صرف د همغه مطابق یو ویډیو یو ټکسټ بدل کوې ورته، همغه نفر نوم پکې اخلي یا د هغه کمپنۍ نوم پکې اخلي، په اسانۍ باندې چینج کېږي. اوس خو پوه شو چې ولې استفاده کوي. یو بل دلیل دا هم ده که څوک تا نه ریویو غواړي، داسې یو ځای کې غواړي چې ته خپله یو ځای کې یا سفر کوې یا په داسې حالت کې چې نشئ کولی ویډیو ورسره ریکارډولی، ته ورته چې والا په صحیح سچویشن کې نه یم چې تا ته ویډیو ریکارډ کوم، بعد کې در کوم، نو دغه میسج هم د تا دغه ویلیو د ډاون کوي. نو دې دپاره هم ته دا کولی شي دا ټول استفاده کوي. هیا تا ریکارډ کړی ده، صرف دغه نفر نوم او کمپنۍ چینجز باندې ته ورته سیم ویډیو هغه فکر کوي چې والا دا یې ما دپاره ریکارډ کړی ده. خبر نه ده چې دا ویډیو تا ریکارډ کړی 20-25 نفر ته تا د سینډ کړی ده، د هر یو مطابق د هغه نوم یا د هغه کمپنۍ نوم سیم میسج ورکړی ده. اوس تاسو هر ویب سایټ یا هر سروسز یا هر کمپنۍ چې وګورئ، یو شی تا ته یونیک ښکاري، د هغه لوګو. اوس ته خپله که کوم سروسز پرووایډ کوې، کوم لوګو جوړوې، نو یا به یو نفر هایر کوې یا به خپل یو دوست ته وایي چې کوم فری کار کوي، درته فری کار نه کوي، نه غواړي فری کار وکړي، خو ولې چې تا دوست ته ورته وایي چې راشئ ما دا لوګو جوړه کړه. نو ولې نه د ده خلکو نه بیخي ته صرف نظر وکړې، یا فایور نه څوک هایر کوي په ډېر کم پیسو درته لوګو جوړوي، تا خوښه به نه اوسي، چینجز پکې غواړي، تغیرات پکې غواړي، نشي کولی. نو هغه دپاره یو بل ویب سایټ ده د brandmark.io په نوم، چې ته کولی شي په اسانۍ سره خپل د کمپنۍ نوم، خپل د سلوګن چې کوم دا ورکړې ورته او تا ته لوګوز جنریټ کوي مختلفو سټایلونو یا مختلفو شکلونو باندې. هغه نه ته کولی شي خپل لوګو ترلاسه کړې. فری ورژن کې هم کولی شي، او چې ته ریویژنز غواړې، انلیمیټډ ریویژنز غواړې، یو دفعه ورته همغه د لوګو پیمنټ ته چوکو، بیا چې څونه هم ته ریویژنز غواړې هغو نه ته کولی شي دې کې ته تغیرات راوړې،
او 10 دانې غواړي 15 دانې تغیرات غواړي څونه هم چې تغیرات غواړي ورته پرومپټ ورکوي او د مطابق تاته بیرته هغه تغیرات راوړي دي په لوګو کې دی اچوي. ګوره دونه شیان یا دونه کارونه چې AI موږ ته هینډل کوي ولې نه یو څو کاره نور په هینډل کړو. مثلا تاسو انسټاګرام یا فیسبوک ایډز چلوئ، ضرور نه ده چې اوس دا ټول دا مینولي تاسو مخکې بوځئ یا یو ایجنسي چې کومې زیاته پیسې تا نه اخلي هغه تاته دا کار وکړي یا فریلانسر تاته دا کار وکړي. adcreative.ai ته ورځئ، هغه ټول دا کارونه تاته اتوماتیک مخکې کوي، تاته ډسکرپشن د هم لیکي، ایډز کې ایډجسټ کوي او کوم ځای ته چې غواړئ کوم طریقه چې غواړئ په هماغسې کولی شي چې په adcreative.ai باندې په اسانۍ سره دا ټول شیان مخکې بوځئ. نو هېڅ ضرورت نشته چې ته لاړ شي یو ډیجیټل ایجنسۍ ته پیسې ورکړې یا ته کوم فریلانسر هایر کړې یا صرف ایډز دپاره ته یو ډیجیټل مارکیټر هایر کړې چې نور هېڅ شی ضرورت نه وي تا ته ایډز وچلئ. ته کولی شي دا په خپله په adcreative.ai باندې مخکې بوځئ. صرف دا نه چې بس ایډ جوړی او کریټ کوي چې کوم پلیټفارم ته کوم سایزونه ضرورت وسی، کوم ریشیو ضرورت وسی، په هماغه سایز او ریشیو کې خپله دا ډیزاین دی جوړی، ایډ دی جوړی او بیا یې پبلش کوي. اوس تا سروسز جوړ کړی دی، یو پروډکټ دی جوړ کړی دی، سوشل میډیا ورته جوړ کړل، تا دا ټول ټولس استفاده کړل، اتوماتیک پوسټینګ شول، ویډیو ایډیټینګ درته شو، شارټس او ریل هارټس شول، دا یې درته هینډل کړل، ایډس درته هینډل کړل، لوګو یې درته جوړه کړله AI، مختلف کسټمرز دپاره یو ویډیو په مختلف شکلونو درته هینډل کړل. اوس آخري کار چې پاتې کېږي کسټمر سپورټ. نو تا ته ضرور ده چې ته اوس یو کسټمر سپورټ ولرې چې هغه تا ته چې کوم ایمیلز یا میسیجز راځي تا ته جواب کړي، صحیح ده که نه؟ نو ولې ته نفر په ځای کسټم chatgpt.ai استفاده کې کوم قسم ته جوابونه چې تا په خوښوي کولی شي چې هغه په همغه طریقې سره تا کسټمر سره ریپلای کړي. یو فایده دا ده چې دا داسې نه ښکاري چې تا یو AI جواب ورکوي. ټول نه پلس پوینټ دا ده داسې ښکاري چې یو هیومن تا ته جواب درکړي. ته زیاتر کسټمر سپورټ ته چې د نورو کمپنیانو اپروچ وکړي تا ته داسې فیل کېږي چې والا سمسي نفر سره ناسته خبرې کوي، مګر داسې نه وي، هغه ته یو AI ناستي او AI د یو هیومن په شکل باندې د نفر ته جواب ورکوي. ولې چې اول نه تا ټول هغه سوالونه چې کوم دي جواب کړي دي، چې کوم سوالونه ماته راځي frequently asked questions چې کوم دي تا ورته ټول انسټرکشن ورکړی دی، د هغې مطابق خلکو سره ډیلینګ کوي او تا ته بیرته هغه کسټمر چې کوم سوال جواب غواړي، کوم طریقې سره سیټسفای کېږي، کوم طریقې سره هغه تا پروډکټ ته راځي، هغسې هینډل کوي. نو اوس که ته خپله یو کمپنۍ لري او دا ټول کارونه خلک درته مخکې بیایي او ته یو کمپنۍ کې کار کوي، د بعضې کارونه ته مخکې بیایي، خپل وخت نه استفاده وکړي، ډېر کم وخت کې د دې ټولز استفادې نه ته ډېر زیات کار وکړي. نو امید لرم چې څه زده کړي اوسي او دا ټولز تاسو په درد وخوړل شي، تاسو روزمره کارونه کې، تاسو بزنسز کې او تاسو امپلوی چیرته چې امپلوی او کارمند کوم کمپنۍ کې کار کوي د ټولو کې حتما تاسو په درس کوي. نو استفاده کې ویډیو شیر کې خلکو سره، سبسکرایب کې چینل او داسې نور ویډیوګان لپاره بل آیکن باندې کلیک کړئ چې خبر اوسئ.